دوستان ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ او تاسې اټفل او اجسام وپېژانده. امید دی چې تاسو به د هغې څخه ډېر څه زده کړي وي. په نن درس کې موږ او تاسې کسټوم لیست وایو. کسټوم لیست څخه مطلب څه دی؟ کله چې موږ او تاسې اټفل کوو، د مثال په ډول موږ ولیکل منډې. کله چې موږ لاندې دا راکشوو او لاندې سلونه اټوفیل کوو، نو دا په اتومات ډول باندې ټیوزډے، وینسډے، تھرسډے، فرایډے یا موږ تاسې جنوري ولیکله او په اتومات ډول مو لاندې راکش کړله، په خپله اټوفیل کیږي فبروري، مارچ، اپریل، می، جون. که موږ وغواړو داسې یو لیست په خپله ترتیب کړو، نو په نن درس کې موږ تاسې دا زده کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسې اټوفیل وویل. لکه موږ تاسې دلته لس لیکلي دي. لاندې موږ تاسې چې لاندې راوستل غواړو، یعنې تر دې ځای پورې زه غواړم چې د لس راشي، نو د لس انتخابومه. د ماوس چپ بټن ګوره دلته چې زه د نقطې ته چارکونجه لوک دې ځای ته زه نږدې کړم، دې ته زه نږدې کړمه. تاسو وګورئ د دې اشاره بدلیږي، داسې جمع حالت ته ځي. نو داسې راکش کوئ، تاسو صحیح ده، لاندې راکش کوئ. دا ټول اټوفیل شو. مکمل څنګه که ډکې که. یو بل کار تاسو هم کولی شئ. فرض که موږ دلته راځو، په لسو باندې د ماوس پوینټر درو، یعنې لس انتخابوو او بیا د کیبورډ څخه شفټ ډاون ایرو. ډاون ایرو خو تاسو پیژنئ، ډاون ایرو دې ته ډاون ایرو ویل کیږي، دې ته ډاون ایرو موږ وایو. نو زه لس انتخابوم او بیا راځم شفټ ډاون ایرو، یو ځل، دوه ځل، درې ځل، هر څومره چې تاسو غواړئ انتخاب به کوئ. بیا به د کیبورډ څخه کنټرول ډي. کنټرول ډي مطلب یعنی ډاون، لاندې طرف ته دا څنګه که اټوفیل که. کنټرول ډي. دا ټول څنګه شو؟ فیل شو. دې ته ویل کیږي اټوفیل. یاد ولرئ ملګرو، ځینې څیزونه په مایکروسافټ اکسل کې تیار د لیست په شکل باندې ځای پر ځای شوي دي. لکه موږ تاسې لیکو جن څخه مطلب جنوري ده. که زه لاندې دا راکش کړم داسې، تاسو وګورئ فبروري، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اګست، د ډسمبر پورې راغی، بیا جنوري بیا څنګه که شروع یې که. دې ته ویل کیږي اټوفیل. ځینې څیزونه نور دي، لکه فرض مثال موږ دلته ولیکل منډې. منډې مطلب دوشنبه. لاندې زه راکشوم سنډې، منډې، ټیوزډے، وینسډے، تھرسډے، فرایډے، سیټرډے، سنډے، منډې. بیا همداسې څنګه کیږي، موږ تاسې ته دا په اتومات ډول باندې انزرټ کیږي او د دې څخه استفاده کولی شو. لږ چای به اوس کو. سمه ده. بل موږ تاسې یو بل څیز لرو، لکه ما دلته ولیکل یو. زه چې لاندې دا کشومه، دا به همداسې یو راځي. که زه غواړم یو، دوه، درې راولم، کم از کم موږ باید دوه پرله پسې عددونه ولیکو. لکه یو ولیکم، بیا باید زه دوه ولیکم. چې دا مې ولیکل، داسې به نه کوم چې زه د همدا یو بیا انتخاب کم، لاندې راکشوم، دا خو بیرته یو راځي. زه باید دوه ورسره هم څنګه کم انتخاب کم، دواړه باید انتخاب کم. د دې څخه وروسته د ماوس دلته راولم او لاندې څنګه کومه ډراګ کومه، کش یې کومه. ګوره دلته موږ ته لیکي څنګ کې هغه 14، 14 چې څو سله ته غواړې انزرټ کړې. زه ورته وایم زه 100 سله غواړم. ګوره 100. نو د یو څخه تر 100 پورې مکمل حساب موږ تاسو ته څنګه که راوسته. که زه دلته راشم، د درې، یو، دوه، درې دا مې انتخاب که، پاس طرف ته کشول غواړم. ګوره نو صفر څخه وروسته خو منفي یو دی، بیا منفي دوه دی، بیا همداسې موږ تاسې مخ ته تګ کولی شو. دا ټول موږ تاسې د دې ځای څخه څنګه کولی شو؟ انزرټ کولی شو. دې ته اټومیټیک فیچرز ویل کیږي. دا څیزونه په اتومات ډول باندې په مایکروسافټ اکسل کې ځای پر ځای شوي دي. په اتومات ډول باندې په مایکروسافټ اکسل کې موجود دي. دا لیسټونه موږ تاسې هم ترتیبولی شو. ګورئ دا کوم څیز چې ما دلته ولیکل، فرضاً جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، دا دلته موجود دي. فایل ته زه راځم، آپشنز ته، په دې کې بیا راځم اډوانسډ ته. په اډوانسډ کې بیا زه راکوزیږم کسټوم لیست ته.
په دې باندې کلیک کوم. دلته تاسو وګورئ دا موجود دی ګوره سنډے منډے ټیوزډے وینسډے د دې چې هر یو تاسو انتخاب ګوره ما منډے انتخابوله د دې لاندې ټول راتله که سنډے انتخابوي سیټرډے انتخابوي هر یو د دې لیست څخه چې تاسو انتخابوي او کاشه کوي ډراګ کوي په اتومات ډول باندې به هغه څنګه کیږي انزرټ کیږي به همداسې که پوره نوم لیکئ فرضاً سنډے منډے ټیوزډے وینسډے تھرسډے فرایډے سیټرډے همداسې جنوري فبروري دا ټول څنګه کولی شئ انزرټ کولی شئ. موږ غواړو یو خپله یو لیست جوړ کړو لکه فرضاً زه ورته وایم چې واول لیټرز کوم دي فرض مثال واول لیټر نه تېرېږو زه ورته لیکم چې کابل خوست کاپیسا بل ورته لیکم چې ننګرهار کونړ لغمان دا څلور پنځه ولایته مو ولیکل. زه وایم چې که زه دلته راشم او ولیکم لغمان مې ولیکه او دا کشوم نو څه دې وشي ما ته د مسلسل د لغمان نه وروسته کابل خوست او همداسې په سلسله باندې دا څنګه شي انسرټ شي. یا زه دلته راځم لیکم چې خوست مې ولیکه دا چې زه کله څنګه را کش کړم په اتومات ډول باندې خوست څخه وروسته کاپیسا ننګرهار دا څنګه شي ما ته انسرټ شي. دا لیست موږ څنګه جوړوو ملګرو دې باندې ځان پوهیو او دا جوړوو. لومړی راځو فایل ته آپشنز د دې څخه وروسته راځو ایډوانسډ ته بیا راځو ایډیټ کسټم لیست په دې کې دلته زه دا یو لیست اډ کولی شم لکه زه دلته لومړی لیکم چې کابل انټر بیا ورته لیکم خوست بیا انټر بیا ورته لیکم کاپیسا بیا لیکم ننګرهار بیا لیکم کونړ بیا لیکم لغمان دا ما ټول ولیکل دې څخه وروسته اډ او بیا اوکې. اوس ګورئ زه چې دلته ولیکم کابل او دا کابل داسې لاندې را ډراګ کړم کاشه کړم تاسو وګورئ خوست کاپیسا دا ټول په اتومات ډول باندې کوي. یا د لیست څخه زه څه لیکم کاپیسا لیکم کاپیسا مې ولیکله کله چې زه لاندې کش کوم تاسو ولیکل کاپیسا څخه وروسته ننګرهار داسې په دې ډول باندې ماته دا څنګه شول انزرټ شول ما راوستلی شول. دا لیست یوه طریقه ده چې موږ تاسو ترتیب کوو. بله طریقه دا ده بیرته فایل ته راځو آپشنز ته راځو دا لیست موږ ډیلیټ کولی هم شو که موږ راشو ایډوانس ته او په دې ځای کې موږ تاسې راشو ایډیټ لیست ته په دې ځای کې زموږ ستاسې دا لیست دا دی خوست کابل دا څنګه کوو سلیکټ کوو ډیلیټ صحیح ده اوکې دا مکمل ډیلیټ شو. بیا یې د سره اډ کوو نو یو خو دا دی چې موږ تیر ځل اډ کړو دې ځای څخه بل دا دی چې موږ راځو دې نقطې ته ګورئ دې بټن ته په دې باندې کلیک کوو. اوس موږ د خپله لیکنه څنګه کوو داسې انتخابوو بیرته راځو په دې بټن باندې کلیک کوو او بیا په امپورټ باندې کلیک کوو. امپورټ دا لیست تاسو ولیده دا مکمل لیست دلته څنګه شو اډ شو. د دې څخه وروسته په اډ بټن باندې کلیک کوو او اوکې او بیا اوکې. تاسو وګورئ که بیا زه دلته لیکم فرضاً کابل او بیا د دې څخه انتخابوم او کشوم لاندې خوست کاپیسا ننګرهار کونړ لغمان اخیری دی د دې څخه وروسته بیا د سره شروع کیږي کابل خوست کاپیسا دا همداسې څنګه کوي ادامه کوي. نو دې ته موږ تاسې اډوانس اټوفیل وایو. په تیر درس کې موږ تاسې صرف په سمپل ډول باندې اټوفیل وپېژنده په دې درس کې موږ تاسې په اډوانس ډول باندې یعنې په خپله موږ یو لیست هم ترتیبولی شو او د هغه لیست موږ تاسې په خپل مایکروسافت اکسل کې انزرټ کولی شو د هغې څخه استفاده کولی شو. انشاءالله دا درسونه به داسې وي د مایکروسافت اکسل چې اوله کې به موږ تاسې فاونډیشن جوړو ورو به فاونډیشن جوړو اساسات به جوړو همداسې به مخته ځو پریکټیکل کار به هم کوو او ورسره اپشنونه به هم وایو.